د وینې کموالی په نورمال حالت کې وینه چې ده د دې دنده دا ده چې د سږو څخه اکسیجن او همدارنګه د کولمو څخه غذایي مواد راخلي او د بدن ټولو برخو ته چې دی لیږدوي او د بدن دغه ورځنۍ اړتیا چې دی دا پوره کوي د غذایي موادو. په وینه کې مختلف قسمه حجرات دي چې د سپین حجراتو، سرو حجراتو او همدارنګه د ترومبوسایټونو په نامه سره یادېږي او دا هر یو خپله دنده یا وظیفه لري. په سرو حجراتو کې د هیموګلوبین په نامه باندې یو ماده ده، د دې سره یعنې اکسیجن یو ځای کیږي او بالاخره د بدن ټولو برخو ته وړي. کله چې د دې اندازه په سړو کې د دې 14 ګرامه په هر ډیسي لیټر باندې ده، په ښځو کې چې دا 12 ګرامه په هر ډیسي لیټر هیموګلوبین د انسان په بدن کې وجود لري. کله چې د دې څخه اندازه کمیږي دې ته بیا د وینې کموالی ویل کېږي. د وینې د کموالي علتونه ډېر زیات دي، خو دا په 4 برخو باندې ویشل شوي دي چې یا خدای چې د وینې حجرات په بدن کې د مختلفو لاملونو له وجې نه جوړېږي، یا پکې د اوسپنې کموالی وي، یا پکې د وټامین B12 کموالی وي، او یا چې د پروتین د کموالي په پایله کې چې د حجرات نه جوړېږي او بالاخر د وینې کموالی رامنځته کوي. دوم دا چې یعنې د وینې د حجرات چې دی دا تخریبېږي د بعضې ناروغیو په پایله کې یا د بعضې درملو په پایله کې او یا د ځینې میکروبونو په پایله کې دا تخریبېږي او بالاخر چې دی د وینې کموالی رامنځته کوي. دریم، په غټو عملیاتونو کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي او بالاخر د وینې د کموالي سره مخ کېږي، یا ځینې میندې او خویندې چې هغې په میاشتنۍ ناروغۍ کې ډېره وینه ضایع کوي او بالاخر د وینې د کموالي سره مخ کېږي. او څلورم، کله چې د یو ناروغ تورې غټ وي د بعضې ناروغیو په پایله کې، نو هلته چې د وینه ذخیره کېږي او بالاخر د وینې د کموالي سبب کېږي. د وینې د کموالي مختلف شکلونه دي، خو چې ډېر زیاته چې په انسانانو کې واقع کېږي هغه د وینې د اوسپنې د کموالي په پایله کې رامنځته کېږي. اوسپنه چې ده د بعضې میکروبونو او بعضې ناروغیو یا د کولمو د تلپاتې ناروغیو، همدارنګه د روماتیزم ناروغیو او همدارنګه چې د بعضې میکروبونو په پایله کې چې دی یعنې په کولمو کې سم جذب صورت نه نیسي او همدارنګه په بدن کې چې کومه د اوسپنې هغه زیرمه ده هغه اوسپنه نشي ازادولی د بعضې میکروبونو په موجودیت کې او بالاخر ناروغ د وینې د کموالي سره مخ کوي. په نورمال حالت کې چې دی اوسپنه د 1 تر 3 ګرامه پورې هر انسان د غذایي موادو څخه اخیستی شي، خو په ځینې وختونو کې چې دی د اوسپنې دغه اړتیا چې دی دا ډېرېږي. لکه مثال په طور یو خور یا مور حامله وي یا شیدې ورکوي، د دې ضرورت زیاتېږي، او همدارنګه یا څوک سپورت کوي نو ضرورت ډېرېږي او بالاخر چې دی د وینې کموالی رامنځته کوي. د وینې د کموالي یا کمخونۍ نښې نښانې: ناروغ چې دی سپین تښتېدلی وي، ستړی ستوړی وي، سردردي لري، سر پرې ګرځي، حافظه کار نه کوي، کمزوری وي، سالنډي لري، ځینې د زړه ټکان یعنې څخه شکایت کوي چې د زړه ټکان یې زیات وي. چیرته د اوسپنې د کموالي د وجې نه وي نو د دې ترڅنګ ناروغ چې دی اختان تویېږي، همدارنګه نوکان یې ماتېږي یعنې ماتېدونکي نوکان لري. بل چې دی د خولې په دغه کنجونو کې یعنې چاودونه رامنځته کېږي. او که چیرته د وینې کموالی وټامین B12 د کموالي په پایله کې رامنځته شي نو ناروغ سره لاسونه او پښې بډۍ کېږي، همدارنګه د عضلې ډېره کمزوري وي او په حرکت کې هم ستونزه وي یعنې سم نشي تللی. تشخیص یا معلومول یې لکه څنګه چې مخکې وویل موږ د نښو نښانو په پایله کې موږ پوهېدلی شو چې دا د وینې کموالی دی. د وینې معاینه په ذریعه باندې، همدارنګه د تلویزیوني معاینې او د انډوسکوپي معاینې په ذریعه باندې موږ تاسې کولی شو چې د وینې د کموالي هغه علتونه چې دی معلوم کړو. درملنه ډېره اسانه که یو څوک د اوسپنې په وینه کې کمه وي نو باید اوسپنه واخلي. ډېری میندې او خویندې چې میاشتنۍ ناروغي کې ډېره زیاته وینه د لاسه ورکوي هغې د دې کمخونۍ سره د اوسپنې د کموالي په پایله کې کمخوني رامنځته کېږي. که چېرته د وټامین B12 د کموالي په پایله کې انیمي رامنځته شوي وي یعنې د وینې کموالی یا کمخوني رامنځته شوي وي نو باید وټامین B12 وخوري. او که چیرته مثال خونریزي ولري یعنې وینه تیزي د مقعد یا خولې له لارې هغې د انډوسکوپي معاینې په دوران کې کیدای شي چې د هغه وینه ودرول شي او که نه د جراحي عملیات په واسطه. او همدارنګه تلپاتې د کولمو ناروغۍ هغه چې دی هغه باید درمل شي. د دې دپاره چې یعنې مخکې ونیول شي د وینې د کموالي نو ښه خبره ده چې ناروغان باید غوښه وخوري. غوښه کې د ځیګر غوښه په دې کې چې دی پروتین او اوسپنه ډېره زیاته ده. همدارنګه غله دانه لکه غنم، جوار، نسک، دال، لوبیا په دې کې پروتین او اوسپنه شته دی ډېره زیاته چې دا د وینې د کموالي سره مرسته کوي.
او همدارنګه یعنې وایي کله چې موږ او تاسې غذا خورو یعنې خواړه خورو ډوډۍ خورو نو تل د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وایي د مڼې شربت یو ګیلاس او یا د نارنج شربت څښئ ځکه چې په دې کې وټامین سي دی او دغه وټامین سي په کولمو کې چې جذب وي بیا په کولمو کې ښه صورت نیسي. یوه ډېره زیاته مهمه خبره دا ده زموږ خلک تل د ډوډۍ نه وروسته په سملاسي ډول باندې شین چای یا څوک کافي څکي او یا څوک چې دی د شیدو چای څکي. دا چې دی دا ښه نه دی ځکه دا دواړه چې دغه درې واړه شیان کافي چای او د شیدو چای دا چې دي او شیده دا خپله د اوسپنې سره یو ځای کیږي او بیا دا اوسپنه نه پرېږدي چې په کولمو کې جذب شي نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي. نو که کله تاسې هم شین چای څکئ زموږ خلک زموږ په وطن کې ډېر رواج دی نو تل یې د که ډوډۍ نه وروسته څکئ نو دا 2 یا 3 یا 4 ساعته وروسته ترې شین چای څکئ په سملاسي ډول د ډوډۍ نه شین چای څکل ښه نه دي. هغه خویندې میندې چې د حمل په وخت کې یا د شیدو په ورکولو په وخت کې باید اوسپنه چې دی ډېره واخلي او هر هغه شی چې په هغې کې اوسپنه وي هغه باید وخوري ځکه چې دی د اوسپنې د کموالي سره مخ کېږي او د اوسپنې کموالی د وینې د کموالي سبب کېږي. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په